نن شپه د پاکستان سوپر لیګ کرکټ سیالیو لسم پړاو پایلو به ترسره کیږي چې پکې به دوه پیاوړې لوبډلې لاهور قلندرز او کویټا ګلیډیټرز له یو بل سره مخامخ شي. دا لوبه به د ماښام په 9:30 بجو د لاهور په قذافي لوبغالي کې پیل شي. دواړو لوبډلو د دغه پایلوبې لپاره د سختو تیاریو تمه لرله، خو د تیرې ورځې باران او خرابې هوا له امله د دواړو لوبډلو تمرینونه لغوه شول او د لوبډل مشرانو د ټرافۍ عکس اخیستنه له میدان نه هوټل ته انتقال شوه. په سږني پیسل سیزن کې دواړه لوبډلې 2 ځله یو بل سره مخامخ شوي چې یوه لوبه لاهور قلندرز په 9 منډو ګټلې، خو بله لوبه د باران له امله بې نتیجې پای ته رسېدلې. خو په ټول پیسل تاریخ کې دواړو لوبډلو تر دې د 19 ځله یو بل سره لوبېدلي چې 9 بریاوې خپلې کړي دي او یوه لوبه یې بې نتیجې پای ته رسېدلې ده. د پاکستان کرکټ بورډ ویلي له دغه پایلوبې مخکې به د پاکستان هوایي ځواک ته د درناوي مراسم هم ترسره کړي.